د مینا او درد ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د مینا او درد ناول دوهمې او له درد ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول دوهمه برخه. امید لرم چې دغه دردونکې برخه تر پایه پورې راسره واورئ. ساحل د مور قبر ته نږدې شو، ورته ویې ویل: مورې ته څومره مهربانه یې، څو ځله دې زما پښې غوړې کړې، څو ځله دې په رنګینو ځایو کې وګرځولم چې تا ته دومره ګران وم، بیا دې ولې یوازې کړو؟ ولې مورجانې؟ وخت همداسې تېرېده. ساحل له 11 څخه 12 صنف ته بریالی شو او سیاله هم نه هم ټولګي ته بریالی شوې وه. د ساحل یوه خوبي دا وه چې هغه لږ څه په انګلیسي ژبه پوهېده. ساحل له کلي ښار ته لاړ. هلته د یوه ډاکټر سره شاګرد شو چې هر مازدیګر به ده ته 80 کلدارې ورکولې. د 3 میاشتو په رخصتۍ کې دی به سهار وختي ښار ته او بیرته ماښام کور ته راته. دغه 3 میاشتې ده په کار کولو کې تېرې کړې، که څه هم د سیالې بېلتون ورته ډېر سخت و. سیاله بیچاره د حیا په زولنو کې ګیره وه، د باندې نه شوه وتلی، خو د ساحل جدایي لکه د لیونو په څېر یې کړې وه او تل به یې ورته لارې څارلې. په کوڅه کې به یې سر ښکاره کړ، تر باغه به راتله او بیرته به په خواشینۍ سره کور ته تله. د جمعې مبارکه ورځ وه. ساحل له ډاکټره وغوښتل چې نور به جمعګي رخصتي کوي. هغه هم ورسره ومنله، هغه ځکه چې معاینه خانه به هره جمعه بنده وه. ساحل ځان چمتو کړ. زهرا ته یو جوړ ښکلې غمیداره کالي او چرمي تور رنګې څپلکې هم واخیستې او کور ته لاړو. له وره زهرا ورته رامنډه کړل، اخ یې کړل. قند لالا مې راغی، خپل مینه ناکه ورور ته ورغاړې وته. شیبه ناستو بیا بې قراره د باندې ووته او د باغ لوري ته سیده شو. څو وارې د باغ بلا یې واخیسته، خو سیاله به نه ښکارېدله. ساحل بیچاره د ویالې غاړې ته ناهیلی کېناسته. د سیالې وړه خور یې ولیده، هغې له دوکانه ترکاري اخیستې وه او د کور په لور روانه وه. زر یې مخې ته ورتاو شو، ورته ویې ویل: هې ښکلې نانځکې ودرېږه. د دغې کوچنۍ نانځکې له ویرې رنګ والود. په تلوار او وړه ژبه یې وویل: څه دي؟ ساحل زر له دوکانه بسکټ او ژاولې واخیستې او دې ته یې ونیولې. هغې د نه په بڼه سر وښوراوه. ورته ویې ویل: نه اخلمه. ساحل ورته وویل: اوهو ګرانې، دا واخله، له ښاره درته ښکلې بنګړي هم راوړم. دغې وړې شیان خو ترې واخیستل، خو اوس یې د تښتېدو لاره لټوله. ساحل ورته وویل: ای نانځکې، دا راته ووایه سیاله چېرته ده؟ هغې په وړه لهجه وویل: هغه مې خاله کره تللې. ساحل ورته وویل: ښه کله راځي؟ هغې ورته وویل: هغه اوس راځي، بیا موږ مکتب ته ځو. ساحل ورته وویل: سمه ده. ساحل د مکتبه وخت پورې خفه کور ته لاړ. زهرا څنګ ته یې راغله، ورته ویې ویل: لالا خفه ښکارې. ساحل ورته وویل: نه خورکۍ، زه ښه یم. زهرا ورته وویل: ښه نو ما ته دې له ښاره څه راوړي؟ ساحل ورته وویل: و زما خوږې، ورشه هغه زما بایک خو وګوره، زما هم له یاده وتلی و. زهرا په منډه لاړه او د هغه د بایک زنځیر یې خلاص کړ. په لیدو یې د هغو شیانو سم له واره اخ کړل او په زوره یې ویل: لالا قربان دې شم، ډېره مننه، زما ګلاب جامنه. ساحل له خندا شین شو، ویې ویل: ای خوږې، خوښ دې شول؟ زهرا ورته ویل: هو وروره، ډېر مې خوښ شول. ساحل ورته ویل: سمه ده خوږې، ته د خپل د کور کارونه وکړه، زه هم د باندې ځم. زهرا ورته ویل: ښه لالا، بیرته زر راځه، غرمه د ډوډۍ خو تیاره ده، چې لاچیداره چای هم درته تیار کړم. ساحل ورته ویل: اوهو ضرور خوږې، دغه دې لاړم او بیرته راځم. ساحل ښایي لاس پورته کړ، ساعت ته یې وکتل، 12 بجې وې. زر د باندې ووته، په سیالې سترګې ولګېدې. هغه ښوونځي ته روانه وه. ساحل زر څنګ ته یې ورغی، غږ یې کړل: ای هیلې واوره. سیالې ورته ونه کتل، د بیا غږ وکړ: ای تا ته وایم. هغې چې مخ ور واړو، لنډو سلګو ونیوله. زړه یې غوښتل چې زر ور غاړې ووځي، خو د حیا زولنو ورته اجازه ورنه کړه. د سترګو جنګ یې شیبه دوام درلود، خو د سیالې هم سمپیانې هم شوخې وې. د تیر په څېر یې بیا وسکونډله او د دوی د سترګو جنګ یې پای ته ورساوه. د سیالې سترګې اوښلنې شوې، خپلې اوښکې په داسې انداز کې پاکې کړې لکه د ده په سترګو کې اوښکې نه څه ګرد پرېوتی وي. ساحل ورته وویل: ته ښه یې؟ هغې وویل: هو، مګر ته دا ووایه، تا زما نوم هم هېر کړی؟ هیله څوک ده؟ ساحل ورته وویل: څه؟ ما هیله وویل؟
سیال ورته وویل نه کوم در سره خبرې، ما ته د هیلې په نوم غږ کړل، په خوله دې زه په زړه دې بل څوک دي. ساحل ورته وویل نه ګرانې داسې نه ده، ته اوس ښوونځي ته لاړه شه، مازدیګر په باغ کې سره ګورو، د لارې سر دی اوس یې وخت نه دی. سیال سر ښکته کړ، خپلو ټولګیوالو ته یې د تلو اشاره وکړه، راځئ چې ځو. ساحل هم کور ته لاړو. له وره چې دننه شو زهرا غږ کړل، لالا شابه زر کوه زه وږې یمه. ساحل ورته وویل زړه ته مې نه کیږي. زهرا وویل لالا ته یې چې نه خورې نو زه هم نه خورم. ساحل ورته وویل اوهو خوږې، سمه ده راځه چې دواړه یې وخورو. ساحل د خپلې خورکۍ لپاره یو څو ډوډۍ وخوړله، ورپسې یوه پیاله چای هم وڅښه. نورې زهرا ته د باندې تګ وویل خوږې زه سړک غاړې ته وځم. خور یې وویل لالا بیا خفه ښکارې. ساحل ورته وویل نه خوږې هسې تازه هوا لپاره ځمه. زهرا ورته وویل سمه ده لالا په ځان دې پام کوه. ساحل وختي د باغ لوري ته لاړو. تر 4:30 بجو پورې د هغې په انتظار وو. کله چې د ښایست ملکه له ښوونځي راغله، د ساحل سترګې وځلېدې. د سترګو په اشارو سره یو بل وپوهول. سیالې لومړی کور ته لاړه، وروسته د اوبو په بهانه باغ ته راغله. د څو شېبو لپاره سیاله خپلې ګیلې شروع کړې. ساحل په چوپه خوله ځړېدلی سر ولاړ و. آخر سیاله هم پوه شوه چې دی ولې غلی دی. زنې ته یې لاس ور وغځاوه، سترګې ځان لوري ته راپورته کړې او ویې ویل هی ګرانه ولې غلی یې؟ ساحل هیله هیله وکړل، ژبه یې درانه شوه، ستونه یې ډکو په سترګو کې اوښکې راغلې. غوښتل چې وغږېږي خو بېرته غلی شو. سیال غبرګ لاسونه ترې تاو کړل او سینې پورې ټینګ ونیوه او ویې ویل ساحله ما وبخه، ډېرې ګیلې مې درڅخه وکړلې. هغه ورته وویل نه ګرانې ګیلې دې په حقه دي. لومړی دا چې ته ښوونځي ته تلې او ما د هیلې په نوم تا ته غږ وکړ. هغه ته وې په خوب کې تا ما سره ژمنه کړې وه چې ته به ما د ساحل نه د ګلاب په نوم یادوې. ما هم در سره ومنله او تا ته مې وویل چې زه درته سیاله نه بلکې هیله درته وایم. که د غریبۍ په تیارو کې ډوب هم یم خو ستا مینه مې نه ده هیره کړې. څومره زر دې وویل په خوله دې زه په زړه دې بل څوک. سیاله په چیغو شوه، بیا ورغاړې وته. ساحل وویل ژاړه ما زما ګرانې زما هیلې. سیالې بیا هم چیغې کې وویل ډېره بخښنه درنه غواړم، تا چې د خوب کیسه وکړه زه دې ځان ته خجالته کړمه. ستا خوب به زه رښتیا کړم، زما ګلابه نور درته ګلاب وایم. ساحل ورته وویل مننه زما هیلې. سیالې یوه غوښتنه مې وه، هغې ورته وویل ووایه ګلابه. ساحل ورته وویل شاید د غربت له کبله زر در سره ونه ګورم، دغه د موبایل شمیره مې واخله. هغې ورته وویل ای ګلابه زما خو دې سودا کړه، چېرته لرې خو به نه ځې؟ ساحل ورته وویل نه ګرانې همدلته ښار کې به یم. بیا هم اړینه وه چې شمیره مې درکړې وی. هغې ورته وویل سمه ده خو. ساحل ورته وویل خو څه زما هیلې؟ هیلې ورته وویل بېلتون دې ګران دی ګلابه. ساحل ورته وویل ګوره هیلې که د 100 کالو هم شي تل به در سره مینه لرم. ساحل په تلو شو. هیله بیا هم ورغږ کړل ای واوره ستا د خوب په خاطر، تا چې په سلګو کې تیره کړه، تا چې په سلګو کې تیره کړه، ما نه خو دې خپله کیسه هېره کړه. تا چې په سلګو کې تیره کړه، ما نه خو دې خپله کیسه هېره کړه. اوس خو به خبرې هر ځای کېږي نو تا د راس خبره را برسېره کړه. ډېره مینه در سره لرم زما ګلابه ډېره زیاته. ساحل ورته وویل مننه زما هیلې، زما مینه به تا هېڅکله بې مینې نه کړي. اوس درنه ځم. ساحل په تلو شو. سیالې وړه سلګۍ وکړه. ساحل بیرته راستون شو، ورته ویې ویل ای هیلې تا په خوب کې راته ویلي وو پلار دې په ماشومتوب کې ته بل چاته ورکړي، آیا دا رښتیا دی؟ هیلې ورته وویل هو ګرانه دا رښتیا دي، خو هیله کوم ما ترې وژغوره، زه نه غواړم چې هغه ته ما ورکړي. ساحل ورته وویل ته صبر ولره، الله به خیر کړي، زه در سره یم، ته هیڅ تشویش مه کوه. سیاله په غریو کې شوه، ویې ژړل. ساحل د هغې اوښکې وچې کړې او ورته ویې ویل کله د نورو زه وینا منمه، کله د نورو زه وینا منمه، ته زما خوښ یې زه به ستا منمه. کله د نورو زه وینا منمه، ته زما خوښ یې زه به ستا منمه. مینه کې تیر یم زه د مالو سره،
مینا کې تیر یم زه د مال او سره هره خبره دی اشنا منمه سیاله نوره ایساره نشوه له اوښکو ډک زړې کور ته یوړ ساحل هم په خپله لاره لاړ د بېوسۍ اوښکې په لستوڼو وچې کړي څو میاشتې سهار وختي د کار لپاره ښار ته ته او ماښام به بیرته راته تر چارنیمه امتحانونو یې غیرحاضري کړې وه دلته د سیالې د کوژدن مراسم هم شروع شول غرونه غرونه دلی دلی غمونه ورېدل هلته به ساحل د پوروړو ته ځورېده د کور دروازه به یې ورټکوله هغه یې دې ته اړ چې د شپې لخوا هم مزدوري وکړي او دلته د سیالې هم ټولګیوالو ځورول شروع کړل هغه یې مجبوره کړه چې ساحل ته زنګ ووهي زنګ یې وواهه ساحل ته هم دا لومړنی زنګ و چې د ده ټلیفون ته راغلی و ویې ویل خدایه خیر ما ته زنګ راغلی لومړی موبایل سترګو ته مخامخ کړ بیا یې غوږ ته ونیوه بلې سلام علیکم اورې ګلابه ساحل ورته وویل هو هیلې اورم ووایه ګرانې د سیالې له خولې څخه څه نه وتل ساحل له خوښۍ وویل بلې ګرانې خبرې کوه هیلې ورته وویل ما ته غوږ شه ګلابه ساحل ورته وویل غوږ مې دی خدایه شکر چې ګل اواز مې درته واورېده سیالې غوښتل چې خپلې اوښکې زړه ته تېرې کړي خو له وسه نه وه اوښکې ستونی بند کړ موبایل ترې پرېوته بیټرۍ او د موبایل پوښ ترې بیل شول هغه بلې بلې ویل موبایل یې قطع کړ بیا یې ورته زنګ وواهه شبکې ورته ځواب ورکړ کومه شمېره چې تاسو دایره کړې د اوس لپاره خاموشه ده ساحل ورخطا شو د کلي په لور روان شو تر رسېدو سره سم باغ لوري ته یې وکتل میلمانه را جمع شوي وو د سیالې وړه خورکۍ له نورو کوچنیانو سره په منډه وه مخې ته یې ورغی ورته ویې ویل هې ګرانې نانځکې ودرېږه دا خلک ولې راغونډ شوي هغې په تلو کې وویل د خور کوژدن مې ده ساحل اخ کړل له سترګو یې د درد اوښکې راتلې په غربت وهلې څېره یې لار وکړه له لاسو یې د مسافرۍ خیرنې جامې همداسې وغورځېدې چپا پرې راغله او سر پرې وګرځېده وړمخې په سړک ولوېده له میلمنو ځینې کسان راغلل او دی اوچت کړ نری شونډې د سړک کاڼو سره وجنګېدې وینو دارې وهل شروع کړل خلکو چیغه کړه مرسته وکړئ کور یې چیرې دی یوه بوډۍ ښځه چې ده به ورته مورکۍ مورکۍ ویل هغې غږ کړل زه یې پېژنم کور یې نږدې دی ساحل بېهوشه اوچت او کور ته یوړ زهرا لکه د لیونو چیغې وهلې په لالا مې څه شوي دي مخ یې ورته وخوځولو ورته ویې ویل پاڅه زما وروره پاڅه یې زما قنده سترګې دې خلاصې که بوډۍ ښځې زهرا له سینې پر ټینګه ونیوله ورته ویې ویل خیر دی لورکۍ اوس به په هوش راشي شیبه تېره شوه ساحل په هوش راغی له خولې هم دا کلمه ووتله هیله هیله مې چیرته ده زهرا یې خبرو کې ورولوېده لالا هیله څوک ده ساحل شاوخوا ته وکتل یوازې بوډۍ ښځه او زهرا یې تر سترګو شول زر غلی شو بوډۍ ښځې اجازه واخیسته او هغه خپل کور ته لاړه زهرا لګیا شوه د ساحل په وینو ککړ شوي شونډې ورپاکې کړې او ورسره خبرو شوه لالا اوس خو ووایه هیله څوک ده ساحل وویل خوږې هغه بل څوک نه ده سیاله ده زهرا وویل لالا د هغې خو نن کوژدن ده ساحل وویل هو پوهېږم د هغې دغې مرموزې اوازې خو دې حال ته ورسولم زهرا ورته وویل لالا تا ته چا وویل هغه ورته وویل ما ته د هغې کوچنۍ خور هغه کوچنۍ جنۍ چې کله په تلوار کور ته لاړه نیغ په نیغه د ساحل کیسه داسې وکړه سیال خورې هغه هلک چې مخکې ستا پوښتنه راڅخه کړې به نن بیا له موټره ښکته شو سیده زما څنګ ته راغی راته ویې ویل دا خلک ولې راغونډ دي خیر خو دی ما ورته وویل نن مې د سیالې خور کوژدن ده هغه اخ کړل له لاسو یې جامې پرېوتې په سړک ولوېده سیالې په سینه پورې کلک لاسونه ونیول ساه مې ډوبه شوه بیا څه وشول ماشوم یې ورته وویل خورې د هغه له خولې وینه روانه وه خلکو اوچت کړ او کور ته یووړ سیالې ورته ویل ته ورشه زما وړې خورې پوښتنه یې وکړه چې اوس څنګه دی کوچنۍ د باندې په وتو شوه مور یې پرې غږ وکړ و بشرا چېرته روانه یې وړې بشرا وویل مور د باندې ځم مور یې ورته وویل چې د باندې ځې زهرا دوی کره هم ورشه ورته ووایه سبا 3 بجې مې د خور جوړې دي بیا راشئ بشرا ورته ویل سمه ده مورې همدا اوس ورځم او ورته وایم وړه بشرا د زهرا دوی کور ته لاړه له وره یې غږ کړل زهرا ساحل ورته پام شو ورغږ یې کړل دننه راشه نانځکې
زهرا یې مخې ته ورغله، د غاړه یې ورکړه، له دواړو مخه یې ښکل کړه. وړې بشرا ساحل ولیده چې ښه دی. بیا په بنده ژبه وویل سبا مې د خور کوژدن ده. مور مې وویل دوی خبر کړه. زهرا د هو په بڼه سر وښوراوه او ساحل هم په کټ کې ستونی ستاخ شو او له بېوسۍ لاس په تندي کې وښود. وړه بشرا بیرته لاړه. زهرا د ورور څنګ ته ورغله. د هغه په سترګو کې اوښکې ډنډ وې. زهرا ورته اوښکې پاکې کړې، خپله هم په ژړا شوه. د یوې شېبې لپاره دواړو خپل زړونه تش کړل. د ماښام تیارې خورې شوې، شپه راغله او سبا شو. زهرا د سهار چای تیار کړ. خور او ورور دواړو شنو چایو سره وچه ډوډۍ وخوړله. زهرا ورته وویل لالا د سیالې دوی کره ورځو. د ساحل ستونی بیا اوښکو ونیوه. په رېږدېدلې غږ یې وویل نه پوهېږم. پشته کور کې دی داسې څوک بې کوره چېرته نشي. پشته کور کې دی داسې څوک بې کوره چېرته نشي. یو کس دی هم بې پلاره او بې موره چېرته نشي. کله چې 3 بجې شوې، ساحل او زهرا د هغوی دوی کره لاړل. مراسم شروع شوي وو. ډولچي خپل ډول ښه مست غږاوه. نجونو د خوښۍ چکچکې وهلې. د زهرا له خفګانه زړه درزا کوله. ساحل په باغ کې د خلکو شور ماشور ځینې لیونتوب ته راغی. له درده سرګردانۍ غلامي پرې راغله چې په دغه حالت کې د سیالې راتلونکي خاوند ورسره مخامخ شو. له وچو تشو لاسو یې ونیو، ورته ویې ویل ساحله ولې د باندې ولاړ یې؟ له هغه لاره ورکه وه. په هیڅ ویلو سره غلی شو. د سیالې خاوند بختور نومېده او له خپلې کورنۍ سره پاکستان کې اوسېده. بختور وویل راځه دننه ورځو. ساحل وویل نه بختوره ته ورشه. بختور ورته ویل اوهو له تا نه خو څوک ساتر نه دي. ساحل ورته ویل نه دا خبره نه ده. بختور ورته ویل نو چې دا خبره نه ده بیا هله راځه نو. ساحل یې له ځان سره دننه بوته. مخامخ په برنډه مېلمنو شور مشور جوړ کړی و. د ساحله لاره بیا ورکه وه چې څه وکړي. په کمبخت زړګي کې د غم څپو زور واخیسته. شاوخوا نجونو چیغې وهلې. هلی ناوې شیرین خوري ته راولئ. د ساحل زړه درزا شروع کړه. په پښو یو قسم لړزه راغله. شونډې یو له بله پسې په رپېدو شوې. ژړا یې تر ستوني پورې ونیوه. د اطاق ور یې خلاص کړ. لویو وړو د ناوې له مخه لرې شول. پرده اوچته شوه. د ښایست ملکه په سره جوړه کې راښکاره شوه. د ساحل په زړګي یو قسم چپه راغله. هغه ځان قابو کولو خو له وسه یې پوره نه وه. سلګو یې ستونی دب کړ. اوښکو خپله خوښه وکړه. په غنم رنګه څېره یې لاره وکړه. نه چې وي جانان ژوندون به څه کړمه. نه چې وي جانان ژوندون به څه کړمه. سخت مې شو ګزران ژوندون به څه کړمه. نه چې وي جانان ژوندون به څه کړمه. سخت مې شو ګزران ژوندون به څه کړمه. او هر وخت پیغورونه راکوي راته. هر وخت پیغورونه راکوي راته. ګرځي رقیبان ژوندون به څه کړمه. د مینه او درد ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول 2مه برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.